السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ وایاست. وروسته د ډېر عمره زه بیا د ویډیو جوړولو لړۍ مې تعقیب کړله. یو علت زما د ډېر غیر ضروري و دا و چې د انټرنیټ نشتون و، د انټرنیټ مشکلات وه. اوس زما د انټرنیټ مشکل حل شوی دی او زه کولی شم تاسو ته هره ورځ یوه ویډیو او یو شارټ ترتیب کړم او اپلوډ یې کړم. کله چې زه ایران کې وم ما یو لړۍ شروع کړله د په خدای کورنۍ او کلتور باندې باور تر نامه لاندې. خو بیا تاسو شاید یاست چې ډېر شیان راسته پاته سول. د هغه لړۍ یو پلیلیست شته. که تاسو زما د یوټیوب ویډیوګانې وګورئ پلیلیست ته ځئ، هر وخت په پلیلیست کې بیا ګورئ هر شی. تاسو په هفته کې چې 5 ورځې لرئ، پنجشنبې او جمعه زه تاسو ته ویډیو نه اپلوډوم، شنبې، یکشنبې، دوشنبې، سهشنبې، چهارشنبې، 5 ورځې. په هفته کې 5 ورځې زه تاسو ته ویډیو اپلوډوم او شارټس اپلوډوم. نو کوشش کوم په پنجشنبې او په جمعه داسې مطالب درته خپاره کړم چې هغه بیا په زړه پورې او تاسو کولی شئ په مشترک ژوند کې ګټه ځینې واخلي، لکه یو ښه اشپزي، لکه د ژوند نورې چارې، ورځنۍ چارې چې هغه په ډېر په روانشناسي پورې اړه نه لري، هغه به هم مخته بیایي. فلحال دپاره د نن ورځې عنوان مو دا دی چې آیا اسلام او روانشناسي ټکر کې دي سره که یا؟ زموږ اکثره کورنیانې په دا فکر کې د مذهبي کورنیانې، اسلامي کورنیانې، هغه که افغانستان دی، که هندوستان دی، که ایران کې دي، که پاکستان کې دي، که زموږ نورو همسایه هیوادو کې دي، هغوی په دا فکر کې چې د روانشناسي که زموږ اولاد ووایي یا غوږ ورته ونیسي دا د اسلام سره په ټکر کې ده. آیا نن به د دې سوال جواب ووایو چې آیا روانشناسي د اسلام سره په ټکر کې ده؟ راځو پر دا باندې یو لنډ بحث کوو. دا موضوع ډېره زه نه اوږدوم. روانشناسي داسې یو علم دی چې فقط 140 کاله کېږي چې په دنیا کې په رسمي پېژندل شوی دی. یو علم چې دومره نوی وي چې فقط 140 کاله کېږي چې دا په نړۍ کې پېژندل شوی دی، نو طبعا خلک ورسره نااشنا دي، تر څو چې د دوی ذهنونه دا مني چې دا یو علم دی او واقعا د انسان رواني حالت خرابېږي، رواني حالت بیرته جوړېږي. بعضې رواني ناروغۍ چې د ژوند تر پای پورې د چا سره ورسره وي، لکه بایپولر. زه خپله بایپولر ناجوري لرم. زه چې ژوندی یم د ژوند تر پایه به دوا خورم او زه به د دې دوا څخه یعنې ناچاري کوم، نه وایم چې زه باید دا دوا دغه کم ونه خورم یا دا دوا به ختمه کم. زه یو روانشناسه یم، زه کولی شم ځان کنټرول کړم، در حال چې دا ناممکنه ده. نو په دې خاطر د روانشناسۍ علم زده کړه په اوسنۍ نړۍ کې ډېر مهمه ده او یو نوی علم دی. روانشناسي د اسلام سره په ټکر کې دین نه دی، بلکې روانشناسي داسې یو دین دی. ما دلته مثلا په درسونه د امریکا څخه آنلاین وویل، ما د افغانستان په محیط کې وویل، ما عملي کار په افغانستان په محیط کې وکړ. نو زه د چا روانشناسه شولم؟ د افغانستان او بخصوصا د مسلمانانو، ځکه چې زه یو مسلمانه جنۍ یم. یو بل چا په کوم بل هیواد کې روانشناسي وویل، عملي کار یې په کوم بل دین او فرهنګو ځای کې وکړي، هغه د هغه ځای روانشناس. یعنې کله چې زه دلته د کندهار د پښتنو د مسلمانانو روانشناسه یم، که ما بوځې بل ځای ته، زه د مسلک په نګاه ډېر ښه کولی شم یو عاجل مریض ښه کړم. عاجل مریض ته مطلب دا دی چې هغه رواني عمله راغلي، هغه ډېر په یو بد حالت کې، لیکن زه هېڅ وخت نه شم کولی چې یو کلتوري، یو مذهبي او یا یو نورماله انسان چې تکلیف لري هغه سره ډېر کومک وکړم، ځکه چې هغه زما ذهنیت او هر څه فرق لري. یعنې روانشناسي داسې یو علم دی چې په ساحو باندې، په مذهبونو باندې، په نژاد، په هر شي کې دا جلا جلا تغییر سره لري. موږ نسو کولی د کندهار یو روانشناسه بوځو په کابل کې، هغه په کابل کې درملنه وکړي. هغه په هغه صورت کې درملنه کولی شي، د هغه مریض درملنه کولی شي چې هوش یې نشته. هغه مریض چې هوش لري دوی په صحیح توګه درملنه نشي کولی. مثلا زموږ د هندوستان کلتور ډېر سره یو شی دی. په هند کې زموږ تداوي ډېره ښه کېږي، خو که موږ اروپا ته بوځئ بیا هم تداوي ډېره ښه نه کېږي. دا هغه څه دي چې د میندو او د پلرو دپاره ما دا میسج پرېښوي. اکثره میندې او پلرونه په دې فکر کې، په دې تشویش کې چې دا روانشناسي او اسلام سره په ټکر کې. تاسو ته به زه هر پلیلیست هره هفته جلا جلا درته معرفي کړم. تاسو پر هغه تکس موقعات باندې زما د ویډیوګانو انتظار کوئ او تاسو ته به ویډیوګانې جوړیږي او اپلوډ کیږي.
تاسو به د روانشناسي علم وپېژنئ، د هغه اړوند به معلومات پیدا کړئ، او همچنان ځینې کتابونه دي چې زه یې ترجمه کوم او یا یې زه خپله لیکم، هغه به هم تاسو بیا ولولئ او ډېر څه به ځینې زده کړئ. په دې هیله چې تاسو دا لړۍ تعقیب کړئ. د نن دپاره همدومره لنډ معلومات ستاسو دپاره ښه وو چې تاسو په دې پوه شئ چې اسلام روانشناسي د اسلام سره په ټکر کې دین نه دی، یو نوی دین دی چې یو نوی مسلک دی، یو نوی طبابت دی، یو نوی ساینس دی چې یو 40 کاله کېږي منځته راغلی دی. روانشناسي اوس موږ په اجتماعي علومو کې نه حسابو، بلکې په ساینسي علومو کې حسابو، او په ساینس پورې سیده اړیکه لري او د ساینس یو برخه ده. نو راځئ چې روانشناسي ومنو، مریضان سره کومک وکړو، مرسته یې وکړو او د قوت نقطه یې واوسېږو، نه دا چې مریضان ورټو هغوی ته بدې خبرې وکړو. رواني تکلیف جدي ونیسو او درملنې دپاره یې کار وکړو. نو تر دا د مهاله پورې مننه. همدا لړۍ به هره ورځ په یکشنبې تاسو ته یوه ویډیو اپلوډ کېږي ده په خدای، کورنۍ او کلتور باندې د باور روحیه چې سره کم څوک جوړېدلی شي. یعنې تاسو څنګه کولی شئ چې په خدای، کورنۍ او کلتور سره خپل ناروغۍ سمه کړئ. دا به تاسو ته ډېرې لارې در وښیي. یعنې تاسو به بیا دې ته ضرورت نه لري چې په عاجل وخت کې روانشناس ته ولاړ شئ. که تاسو دا لړۍ تعقیب کړئ، تاسو کولی شئ چې خپل درملنه یا خپل هغه حالت په ایمرجنسي حالت کې خپله سم کړئ. نو ډېره مننه.